دکانداران به سودا په افغاني د پکتیکا ولایتي اداره هوډ لري چې دا ځل په ټوله پکتیکا کې د افغانیو د راکړې ورکړې دود داسې عام کړي چې په یاد ولایت کې په نورو اثارو پیر او پلور د تل لپاره وتړل شي. ولایتي ادارې په دې اړه د تجارانو، صرافانو، ولسوالانو، ښاروالانو او د ښار د اتحادیې له استازو سره مشورتي غونډه وکړه ترڅو په پکتیکا کې د افغانیو د ترویج او د نرخونو د کنټرول لپاره ورسره مناسبې لارې چارې ولټوي. د پکتیکا والي د ناستې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې افغانۍ زموږ ملي، اقتصادي او کلتوري هویت دی او د دې پیژندنې لپاره اړینه ده چې د ټولنې ټول قشرونه په ګډه کار وکړو. اسعارو د نرخ د کنټرول سره به موږ د توکو د خرید او د فروخت کنټرول موږ ان شاء الله هغه مکمل کوو. له دغه لارې نه به ولسونو ته ان شاء الله هوسایي هم ورکوو او ولسونه کوشش کوو کنه چې د افغانیو په ترویج کې مکمل ځان سره همکار کړي. د ناستې ټولو ګډونوالو دا یو ښه اقدام وبلل او ډاډ یې ورکړ چې د افغانۍ دودول او د نرخونو کنټرول د ټولو ګډه غوښتنه ده او باید عملي شي. خو ځینې تجاران بیا د افغاني بانک د نوټونو شتون اړین بولي او په دې برخه کې له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ښارونو له اړتیا سره سمې افغانۍ د بازار ته وړاندې کړي. په 10 میلیونه کې 10 لک افغانۍ نه پیدا کیږي. دا مشکل لرو. نور د ټول تاییدو افغانۍ د مو حریت ته، افغانۍ د مو عزت ته. په دې کې موږ کوم مشکل نه لرو. د خلکو د اندېښنې په ځواب کې چې په ښارونو کې د افغانۍ له کمښت سره لري د مالي برخې استازي ډاډ ورکوي چې یا د ستونزه نور نه پیښیږي او افغانستان بانک کولی شي چې له اړتیا سره سم په کافي اندازه بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. خپل افغانستان بانک کې پیسې په کافي توګه باندې موجود دي د افغانۍ او اتحادیه هم په دغه باندې موږ ته ډاډ راکړی ده چې موږ به افغانۍ پیدا کوو او راوړو به یې او خلکو چې کوم ستونزه ده او څومره ضرورتونه دي هغه ضرورتونه به پوره کوو. د نرخونو د کنټرول په برخه کې د پکتیکا ښاروالي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه د ولایتي ادارې په هدایت او کسیزه کمیټه ټاکلې ترڅو په ښار کې د نرخونو د کنټرول لپاره وخت په وخت څارنه وکړي. موږ د دې لپاره په بازار کې په ښارانو کې نرخونه کنټرول شي د دې لپاره مو کسیزه هیئت وټاکئ د والي صاحب په موافقه باندې دغه په تایید باندې چې هغه هیئت به ځي او په بازار کې نرخونه د خلکو اخلي او له هغه وروسته به کوم نرخونه چې په کاردار و هغه به په افغانیو تبادله کوي او له هغه به هره ورځ نظارت کوي. د یادونې وړ ده چې په تیر کې هم د پکتیکا په ګډون په ټولو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د دودولو لپاره پراخ کمپاینونه ترسره شو خو د افغانیو د کمښت او د چارواکو د نه پاملرنې له امله یې مثبته نتیجه ورنه کړه.